نن مې درته د پنه ډک داستان بیا هم راوړی. هیله ده تر پایه را سره ویډیو وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یوې نوې پیغلې چې تازه یې واده کړی و خپل خاوند ته په یوه پاڼه یا ورقه ولیکل: نوره ستړې شوې یم او له تا سره ژوند نشم کولی. تا پرېږدم او زه لاړم. پاڼه یې د کټ پر سر کېښوده او د کټ لاندې پټه شوه. کله چې خاوند راغی پاڼه یې راواخیسته، له ویلو وروسته یې ښه په زوره وخندل او په ورقه یې یو څه ولیکل او بیرته یې کېښوده. ټلیفون یې راویست، غوږ ته یې ونیوه او ویې ویل: سلام ګرانې، ښځه مې لاړه، ډېر خوشحاله یم. زما او ستا لپاره ډېر ښه چانس دی. ته مې ډېره یادېږي. چیرې یې؟ چې درشم او له کوره بهر ووت. ښځې چې دا خبرې واورېدلې سترګې له اوښکو راډکې شوې، سلګۍ ونیوله او په مات زړه یې پاڼه راواخیسته چې خاوند یې پکې څه لیکلي دي. په خط کې یې لیکلي وو: ای لیونۍ، د کټ لاندې ستا پښې ښکارېدې. زه لاړم ډوډۍ راوړم، ته دسترخوان آماده کړه، مینه در سره لرم. نو درنو لیدونکو، په ژوند کې تر هر څه اعتماد او باور مهم دی. نو په هر ځل ازمایلو ملګری یا دوست مه مجبوروئ چې بد شي. زر قضاوت مه کوئ. شاید موضوع بل ډول وي، ستاسو فکر بل ډول وي.